سلامونه دوستانو، تمه ده چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یو بل نوی ډېر په زړه پورې د سروې پارټي په نوم اپلیکیشن راوړی چې دوستانو په دې کې موږ ته فری سروېګانې راکوي. نو دوستانو دغه ډېر خوندور اپلیکیشن دی. په دې کې تاسو سروې په واسطه کولی شئ خپلې پیسې وګټئ او کمه ویډیو هم ترې وکړئ. دوستانو نو ډېر بهترین اپلیکیشن دی. زه تاسو ته مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درښایم. تاسو ویډیو هېڅکله هم سکپ کوئ ما. تاسو کتلی شئ دغه د سروې اپلیکیشن دی. د دې لینک مې تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي، د ویډیو په کامنټ کې به هم وي او دلته څنګه به زما د واتساپ په ګروپ کې هم وي. دوستانو دا چې کار تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ نو لینک له لارې ورشئ تر څو ما ته هم ګټه وکړي او تاسو ته هم ګټه وکړي. دوستانو دلته موږ ته دوه ډوله اپشنونه راکوي چې یو لاګین یو بل ساین اپ دی. دا چې موږ نوی اکاونټ جوړوو نو موږ به په ساین اپ باندې کلیک اخلو. نو موږ ته دوستانو دلته چې کوم دوه ډوله اپشنونه کوي هغه ساین اپ چې دی په دې باندې موږ کلیک اخلو او یو چې دی لاګین دی. نو موږ ساین اپ باندې کلیک اخلو. پاس باندې دوستانو موږ په دې کې نوی اکاونټ د ځان لپاره جوړوو. نو تاسو به هم راشئ همدغه ساین اپ باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو موږ په دې کې اکاونټ جوړ کړو. نو راځو دوستانو زه هم په ساین اپ باندې کلیک واخلم. دلته موږ څخه خپل ایمیل ادرس غواړي. موږ بیلانس هم تاسو پورته کتلی شئ تر اوس مهاله 0 کې دي. نو راځو خپل ایمیل ادرس ورکوو. تاسو به هم خپل ایمیل ادرس ورکئ. کوم ایمیل چې تاسو غواړئ همغه ایمیل ورکئ. دوستانو اکثره وخت تاسو کوشش وکړئ چې داسې ایمیل ورکړئ چې تاسو سره موبایل کې موجود وي، ځکه چې زیاتره وخت موبایل ته کوډ ځي. نو اوس به هم تاسو موبایل ته هم یو کوډ ورځي، تاسو به هغه کوډ هم رااخلئ. تاسو به دوستانو راشئ په همدغه اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. تاسو نو کله دوستانو تاسو اوس کلیک پرې واخلئ. راځو دوستانو په نیکسټ باندې کلیک اخلو. دلته اوس موږ بیرته کولی شو همغه دلته یو پاسورډ ورته ورکړو. صحیح ده. نو تاسو به دوستانو راشئ دلته به یو 8 حروفه پاسورډ یې هر څومره چې تاسو کولی شئ پاسورډ ورکړئ. بیا به راشئ همغه پاسورډ به لاندې خانه کې هم ورکړئ. نو دواړه پاسورډ دوستانو کله چې ورکړئ بیا به کنټینیو نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک دوستانو واخلئ نو اوس به ستاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شي. تاسو به راشئ همدغه اپلیکیشن تاسو کتلی شئ موږ ته دغه اکاونټ ته یو کوډ راغلی دی. تاسو به هم راشئ یو آر ویریفیکیشن کوډ باندې به کلیک واخلئ. همدغه 015 دغه کوډ به تاسو را کاپي کړئ. کله هم دوستانو دغه کوډ را کاپي کړئ را به شئ دغه اپلیکیشن ته هغه کوډ به هلته ورکئ. دا ځکه دوستانو تاسو دغه کوډ ورکئ. بعضې وخت دوستانو کوډ نه اخلي او داسې بیرته بیا خپل حالت ته نو تاسو به بیا لاګین باندې کلیک اخلئ. نو هغه طریقه هم درته ښایم دوستانو. نو بعضې وخت دوستانو ستاسو ته چې کله کوډ راشي کوډ نه اخلي. نو تاسو به دوستانو اوس راشئ ایمیل ادرس او دلته څنګه پاسورډ ورکړئ لاګین باندې به کلیک واخلئ. تاسو به بیرته بیا ورسره لاګین کیږئ او تاسو کله دوستانو لاګین شئ نو اوس موږ اکاونټ په دې کې بالکل دوستانو جوړ شي. تاسو کتلی شئ موږ ته تر لومړي سر کې $1.5 دلته $1.5 سروېګانې راکړي دي. نو پاس کې $1 دی او لاندې $0.5 دی. نو راځو پاس $1 باندې کلیک اخلو. زموږ حساب چې دی هغه اوس مکمل بالکل دوستانو 0 کې دی. نو دغه دوستانو تاسو که تاسو سره ډکشنري وي نو تاسو کولی شئ په دغه ترانسلیټ باندې دی وژباړئ او د دې تر څنګ په دې کې داسې پوښتنې دي لکه څنګه چې پریمایز کې وي دوستانو. نو دلته زما نیټ سم کار نه کوي همدې وجې نه دغه سم نه ژباړي. نو تاسو کولی شئ دغه ژباړئ در سره او د دې تر څنګ بیا ووایئ او دغه پوښتنو ته ځوابونه ووایئ. نو هره پوښتنه چې تاسو په کار وي نو تاسو کولی شئ همغه ډول پوښتنه چې دی هغه تاسو په همغه طریقه باندې حل کړئ. نو تاسو کتلی شئ تاسو که دغه چېرته وژباړئ نو بیا هم تاسو کولی شئ چې دغه پوښتنه چې دی هغه په ډېرې اسانۍ سره حل کړئ. نو حلي صرف ځوابونه ورته ورکوئ. تاسو ته به کومې پوښتنې چې راځي هغه په بدل کې به تاسو ته بالکل پیسې دغه اپلیکیشن درکوي. نو زه هم اوس راځم. تاسو کتلی شئ راځم کلیم باندې کلیک کړم. همدغه سروې بشپړه شوه. اوس به موږ ته پورته $1 جمع شي. نو دغه زموږ سروې چې بالکل بشپړه شوه او موږ ته $1 جمع شو. تاسو دوستانو بالکل کتلی شئ. اوس راځو په د بل سروې باندې کلیک اخلو. په دې باندې هم اوس موږ ته $0.5 جمع کیږي. نو راځو دلته وایي چې آر یو یوزینګ ټابلیټ وایي چې تاسو ټابلیټ استعمالوئ. زه ورته وایم چې نه. نو اوس راځي وایي تاسو موبایل استعمالوئ. زه ورته وایم چې بالکل دلته به خپل جنرال انتخاب کړئ موبایل او د تر څنګ تاسو څو کلن یې څو کلن چې وایي همغه به تاسو ورته ولیکئ چې هر څو کلن وایي. همدلته هم دوستانو دلته موږ ته پوښتنه راځي تاسو وایي په کوم ځای کې اوسېږئ اشیا او تاسو خپل زیپ کوډ ورکړئ د خپل ولایت. دوستانو راځو خپل ولایت خوست ولایت او هر ولایت کې تاسو اوسېږئ کابل کې اوسېږئ کوم کې چې اوسېږئ تاسو به د همغه ولایت کوډ ورته ورکړئ. نو راځو دوستانو دلته هم تاسو کولی شئ یس باندې کلیک ورته واخلئ. همداسې نورې پوښتنې هم دي دوستانو. تاسو دغه ژباړئ او بیا در سره وایئ. نو دغه سروې هم دوستانو باندې ته تاسو کولی شئ څنګه چې په پریمایز کې تاسو سروېګانې کوئ.
دلته وایي تاسو په سیاست کې د کوم سیاسي ګوند سره پیژنئ نو تاسو کولی شئ ځوابونه هم دلته وژبړئ. غوره نه ده چې زه چې ووایاست نو کولی شئ په همدې باندې هم کلیک ورته واخلئ. هر یو باندې چې تاسو خوښه وي نو تاسو کولی شئ خپل د حالاتو مطابق ځواب ورکئ. نو دغه هم تاسو دوستانو داسې ژباړلی شئ، دغه هم ژباړلی شئ. هر یو چې ژباړئ تاسو کولی شئ ژباړلی شئ او دغه سروي تاسو په پښتو کې هم ترسره کولی شئ. نو دغه هم زه دوستانو مثلا ژباړم نو اوس دغه هم دوستانو تاسو به ووایاست او بیا به راشئ خپل ځواب ورکئ. نو تاسو ته ټولې یو ډول سرویګانې راځي. کومې سرویګانې چې ماته راغلي دي دغه هم تاسو ته راځي دوستانو. نو هر یو چې وي دوستانو وایي تاسو د خوښې شی کوم دی نو تاسو کوم څخه فارغ یې های سکول به انتخاب کړئ. نیکسټ باندې به کلیک وهلئ. تاسو چې پوهنتون ماسټر کار یعنې ماسټرۍ څخه هر څه چې فارغ وایي تاسو به همغه ځواب ورکوئ. نو دغه هم تاسو کولی شئ په همدې طریقه باندې وژغواړئ. نو دوستانو تاسو هم راشئ دلته دغه هم تاسو ژباړلی شئ. زه هم ژباړم ورته. نو هر چې تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ همدې باندې کلیک واخلئ. مختلف ځوابونه دي په دې کې. اکثره د پریمایز په شان دي پوښتنې په دې کې راځي څنګه لکه چې پریمایز کې وي. نو بیا هم دوستانو وړاندې ځو. وایي تاسو د کار اوسنی حالات څه دی. نو تاسو هم کولی شئ وایي تاسو شاګرد دی یا کوم بل کار کوئ یا استاد یې. هر څه چې کوئ نو تاسو خپل د ژوند مطابق خپل د وظیفې مطابق دلته تاسو کولی شئ د دوی لپاره ځواب انتخاب کړئ. دلته موږ راځو وایي له لاندې څخه کوم یو ستاسو مسلک دی. یعنې مسلک تاسو هم کولی شئ خپل د مسلک مطابق اپشن چې وي هغه تاسو هم دلته ورته ورکړئ. نو مختلف ډوله ځوابونه دي په موږ سره دوستانو له دې غځیو کې. نو تاسو هم دغه مختلف ډولو کې هر یو چې تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ مثلا سټوډنټ راشئ همدغه نیکسټ باندې کلیک واخلئ. وایي تاسو معاش دومره دی. په دې کې خو ټول معاشونه دوستانو لیکلي دي څومره چې لاندې پسې راځي همدومره بهي زیاتېږي. خو تاسو راشئ پاس یو مثلا لومړی انتخاب کړئ مشکل په دې کې نشته. نو که ژباړئ هم تاسو ژباړلی شئ دوستانو. نو را به شئ لاندې نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ. پوښتنې بعضې زیاتې اوږدې پوښتنې پکې راځي نو تاسو به هېڅکله هم ورته په تنګېږئ نه او دغه به په ډېرې راحتۍ سره کوئ. تاسو به راشئ همدا کلیم باندې به کلیک واخلئ. موږ ته به $1.5 بل هم جمع شي دوستانو. موږ ته 2 سرویګانې په لومړي سر کې راغلې وي هغه موږ بالکل دوستانو اوس بشپړې کړې. نو دغه دوستانو موږ بشپړې کړې. موږ ته نورې سرویګانې هم اوس دلته راغلي دي. دا تاسو کولی شئ ټولې بشپړې کړئ. دوستانو ما یوه بله سروي هم دلته بشپړه کړه 2 سینټه نور هم راکړه. تاسو کتلی شئ ما ته نورې سرویګانې هم راغللې چې 2 سینټه او د دې څنګ 15 سینټه $1.5 او د دې څنګ 10 سینټه دي. نو دغه ټولې تاسو بشپړوئ او تاسو په دې کې پیسې ګټئ. په دې کې بل اپشن چې دی دوستانو هغه د لوکیشن اپشن چې دی دوستانو دا هم تاسو چېرته که چېرته الاو کړئ هم په دې کې هم مشکل نشته دی تاسو سره. نو بیا د سوال مطابق نه تاسو د حالات او تاسو د هیواد مطابق پوښتنې په دې کې هم دوستانو راځي. د دې پرمیشن دی که دغه تاسو ورته الاو کړئ نو بیا هم تاسو ته د دوی خپلې پوښتنې دوستانو رالیږي. دا چې ویډیو له دې څخه څنګه کوو هغه طریقه هم تاسو ته درښایم. تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو چې دی هغه له موږ سره تر پایه پورې وګورئ. نو اوس تاسو ته ښایم چې څنګه موږ له دې څخه ویډرا کولی شو. ویډرا لپاره دوستانو تاسو به راشئ دغه اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ او بیا به راشئ پس به خپل ایمیل ورکړئ او بیا به همغه ایمیل دوباره بیا ورکړئ. او کله هم دوستانو ایمیل ورکړئ نو تاسو دلته لاندې وایي چې تاسو کولی شئ $5 چې کله پوره کړئ هغه بیا تاسو ولیږئ. نو دغه پیسې دوستانو موږ کولی شو پیپال ته هم ولیږو، ویزا ته هم ولیږو، ویزا کارت ته او د تر څنګ امازون ته او د تر څنګ ګفټ کارت ته هم ولیږو. نو دغه کولی شو دغه زویونو ته موږ دغه پیسې ولیږو. دا چې اوس وخت کې پیپال اکاونټ هم جوړېږي او زیاتره ملګرو سره مې تاسو کولی شئ خپلو ملګرو ته هم ولیږئ. نو دغه تاسو کولی شئ دوستانو په ډېرې اسانۍ سره ولیږئ پیپال اکاونټ ته. پیپال اکاونټ هم ډېر راښکته دی دوستانو او که څوک ویزا کارت لرئ ویزا کارت هم ډېر راښکته دی. په دې کې تاسو کولی شئ دې ته پیسې ولیږئ. کله چې $5 پوره شي نو زه بیا تاسو ته راځم تاسو ته ویډیوګانو کې ثبوت ښیم. دا چې ما تاسو ته وړاندې هم نور اپلیکیشنونه راوړي دي د هغې څخه مې بیا د ویډرا ثبوتونه هم تاسو لپاره راوړي. تاسو داسې ونه وایئ چې دغه به ټول پیک اپلیکیشنونه راوړي. دا چې پیک وي نو زه هم کار پکې نه کوم ځکه چې څوک یې بیا څه کوي چې مصرف هم پرې وکړي انټرنیټ هم پرې مصرف کړي او وخت هم پرې ضایع کړي نو بیا کار چې ونه کړي نو دا هم
دغه هم بیا ښه کارونه او بېځایه زموږ زحمت ځي. نو دوستانو دا چې دغه هم بل پروفایل تاسو خپل پروفایل هم کتلی شئ دوستانو. نو خپل لینک هم تاسو کاپي کولی شئ. دغه ریفرل فرینډ دی تاسو کولی شئ خپلو ملګرو ته یې ولیږئ. نو په دې کې داسې خاص دوستانو نور څه نشته دي. موږ کمپلیټ 3 سرویګانې کمپلیټ کړي دي د دې ترڅنګ. نو بونینس هم په دې کې دوستانو دغه تاسو کتلی شئ. تاسو ته کم بونینسونه هم درکوي خو زیات اپشن دي دوستانو په دې کې تاسو هغه هم کولی شئ بشپړې کړئ. دا هغه پوښتنې دي چې موږ کومې حل کړي په لومړي سر کې. نو په دې کې نور داسې خاص څه نشته دي صرف سرویګانې بشپړوئ او تاسو لینک خپلو ملګرو ته لیږئ او $5 چې کله پوره کوي ویډرا تاسو ترې کولی شئ. نو دغه ویډیو چې دوستانو تر همدې ځایه که دغه مو خوښ شوي د سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.